السلام علیکم دوستانو، نن به زه تاسو ته د ټي10 لیګ 15مې لوبې په اړه معلومات درکړم. 15مه لوبه د شهزاد محمدي او شرف الدین اشرف لوبډله ډیکن ګلیډیټرز د ډیلي بولز لوبډلې پر وړاندې چې ډیلي بولز لوبډلې سره محمد نبي او رحمان الله ګربز لوبیږي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. رحمان الله ګربز نن بیا بهترینه لوبه ترسره کړه. د آیرلینډ پخوانی لوبغاړی نیلو برین په کمنټري کې یاده کړه چې د ګربز د لوبډلې کوچ انډي پلاور مخکې د ګربز لوبه نه ولیدلې، خو چې د آیرلینډ پر وړاندې یې د هغه بیټینګ ولیدلو نو د خوشحالۍ خوله نه راټولېدله. خو برین هم دا راز وویله چې ډېرې لوبډلې به اوس د ګربز لوبې ګوري. ګربز په بي پي ایل لیګ کې هم لوبېدلی دي، نو روزونکي او شنونکي به یې لوبه له نږدې ګوري. دا یو خارجي لوبغاړی زموږ د یو بااستعداده ځوان په اړه څرګندونې کوي. موږ چې لایف لوبه ګورو کمنټ ته سر ورښکاره کړو نو زموږ زیاتره ځوانان یو بل ته رد بد وایي، لوبغاړو ته رد بد وایي. نو نه باید داسې وسي لکه څنګه چې بهرني لوبغاړي زموږ د لوبغاړو په اړه څرګندونې کوي. موږ هم باید مثبت فکر ولرو. ډیکن ګلیډیټرز لوبډلې لومړۍ توپخانه ترسره کړه. په ټاکل شوي 10 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 118 منډې جوړې کړې، 119 منډې هدف سو. شهزاد محمدي 14 منډې، ډیلپورټ 4 منډې، اعظم خان 22 منډې، پولارډ 42 منډې، شرف الدین اشرف 11 منډې، انور 7 منډې جوړې کړل. د ډیلي بولز لوبډلې بالرانو په زړه پورې توپ اچونه وکړل. علي خان په 2 اووره کې صرف او صرف 4 منډې ورکړې چې دا په روان ټي10 لیګ کې په زړه پورې او بهترینه توپ اچونه ده. تر اوسه پورې هیچا په روان ټي10 لیګ کې داسې توپ اچونه نه ده کړې. 2 مهمې ویکټې واخیستلې، یوه د شهزاد خطرناکه ویکټ یې واخیستل. احمد بټ په 1.4 اورونو کې 20 منډې ورکړې، 2 بهترینې ویکټې یې واخیستلې. ایډوارډز بیا په 2 اورونو کې 11 منډې ورکړلې، 1 ویکټ یې واخیستل. شیراز خان بیا په 1.2 اووره کې 8 منډې ورکړې، 1 ویکټ یې واخیستل. ډي جي براو بیا په 2 اووره کې 14 منډې ورکړلې، 1 ویکټ یې واخیستل. ډیلي بولز لوبډلې یاد هدف په 8.1 اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. رحمان الله ګربز په 20 باله باندې 40 منډې جوړې کړې، د عمران طاهر لخوا اوټ سو. لیویس په 14 باله باندې 15 منډې جوړې کړې، د عمران طاهر لخوا اوټ سو. رودرفورد په 14 ناټ اوټ، محمد نبي په 3 باندې 2 جوړې کړې ناټ اوټ. لوبه یې په 8 ویکټو وګټل. د ډیکن ګلیډیټرز لوبډلې بالرانو یوازې عمران طاهر په 2 اووره کې 13 منډې ورکړلې، 2 ویکټ یې واخیستلې، لوبه یې وبایلل. دا په ټي10 لیګ کې د افغان لوبغاړو په اړه معلومات، په دې هیله چې راتلونکي کې هم ښه وځلیږي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.